په میدان وردګو ولایت کې د پاپړو تولیدي کارخونې د 2 میلیونه افغانیو په لګښت په فعالیت پیل وکړ. مسؤلین وایي په دغه کارخونه کې لسګونه کسانو ته کاري زمینه برابره کړې. د پاپړو د تولید او پروسس کارخونه چې نن عملاً په تولید باندې فایل وکړلو چې لسګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده او تقریبا د دوی ابتدایي سرمایه د 2 میلیونه په شاوخوا کې افغانیو د ابتدایي سرمایه گذاري کړې ده په دې ولایت کې چې ان شاء الله په راتلونکي کې به دغه سرمایه گذاري نور هم لوړه شي. دا چې زموږ هیواد یو جنگ ځپلی هیواد و او مشکلاتو سره مخ و، نو موږ وغوښتل خپله سرمایه گذاري په همدغه خپل هیواد همدغه خلکو لپاره چې جنگ هم ځپلي و او د اقتصادي وضعیت هم خراب و، نو موږ وغوښتل چې د خپل هیواد په خپله جوړ کړو. د دغه ولایت اوسیدونکي خوښ دي چې په خپل کور کې ورته کاري زمینه برابره شوې او له نورو پانګوالو هم غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونې وکړي. ډېر خوشحاله یو چې دلته د افغانستان خلک او هغو خلکو ته شوی چې مقصد د خپل پانګونه وکړي. هغه تجاران چې په خارج کې پانګوي، افغانان په خارج کې پانګونه کې باید په خپل وطن کې وکړي. زه ډېر خوښ یم چې په افغانستان کې د پاپړو فابریکه راغسوې ده. مخکې زموږ ډېر مشکلاتونه ول او زما نورو هیوادوالو هم دغه تقاضا ده چې په خارج ملکو کې سرمایه گذاري ونه کړي، راسي افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. د یادولو ده چې د پرمختیا په لور روان میدان وردګو ولایت کې څه موده وړاندې د پلاستیک کارخونې هم د 9 میلیونه افغانیو په لګښت فعالیت پیل کړ.